پښتانه مشران اکثر یو خبره کوي او ډیره د پته خبره کوي چې که یاداشت کمزوري وي یا ذهن دې کمزوري وي یا پتا باندې ذهني دباو وي ذهني بوج وي اعصابي تناو وي نو دې سيزونو کمولو د لپاره اکثر له داسې خوراکونه خلک ډیر زیات خوخي او ډیر زیات کوي چې یاره بادام خوره ډرای فروټس خوره خاشخاش خاص کر د پاپی سیډز ورته وي څوک ورته کاشکاش وي په اردو کې ورته خشخاش وي نو دا کاشکاش یا خشخاش چې کوم دی نو دا دومره زبردست چیز دی که تاسو د دې استعمال کوئ نو دې نه تاسو ته زبردست فائدې حاصلېږي اوس په دې باندې خبره کوو چې د کاشکاشو کې دي داسې څه څیزونه چې هغه زمونږ د یاداشت تیزوي یا زمونږ ذهن تیزوي او زه خو به دا وایم چې صرف ذهن تیزی دپاره نه یعنی اکثر خلک داسې چې هغې ته د سترګو مسلې وي د هغې د نظر مسلې وي هغې دپاره هم زبردست چیز دی ځکه چې دا یو نرو ټانیک دی ستاسو عصبي نظام چې کوم دی نو دا ډیر مضبوط ساتي هغې نه علاوه اکثر خلکو ته د اوریدو پرابلمز یعنی د هغې د غوږونو دا حس چې کوم دی دا رو رو کمیږي و یره زما اوریدل چې کوم دی دا کم شوي دي او زه کڼېږم لږ یم کوڼوالي طرف ته روان یم یا زما غوږونو کې شور را روان دی نو دا څیزونه چې کوم دي دې دپاره که تاسو بادام کاشکاش او دغه د دې استعمال کوئ نو دا انتهایی ښه څیز دی بیا راځو چې نور څه داسې مسلې دي چې هغې کې د دې ډېر بهترین کردار دی د یاداشت کمزوري اکثر ویره زما یاداشت کمزوري دی ما نه څیزونه هیریږي زما په ذهن باندې بوج وي دې نه علاوه د یاداشت ورسره ډېر ښه شي ځکه چې دا زمونږ عصبي نظام هغې دپاره یو ټانیک دی هغې دپاره یو طاقت دوی ده هغې دپاره یو د طاقت څیز دی نو که دا مونږ استعمالو دې سره یقیني طور زمونږ چې کوم ذهن دی هغه ډېر ښه وي بیا راځو هغه کسانو طرف ته چې د هغې په سر باندې بوج وي هغې د ډپریشن ښکار وي هغې نه علاوه د هغې خوب ډسټرب وي نو دا کاشکاش چې کوم دی که دا مونږ استعمالو دې سره زمونږ په دماغو کې یو کیمیکل دی کوم ته چې سیروټونین وي نو دا سیروټونین زیات کی سیروټونین لیول ښه کی د هغې لیول برابر کی په دماغو کې نو اوس مونږ که وګورو او سایکیاټریسټ ته کله ځو او دې مونږ ته د ډپریشن دپاره کومه دوی لیکي نو دغه بنیادي طور په سیروټونین باندې عمل کوي نو زمونږ د ډپریشن لرې کوي دغه مختلف دویانې په میلاټونین او سیروټونین ډوپامین دا داسې مختلف څیزونه دي چې دا زمونږ په دماغو کې دا اجزا دي دا کیمیکلز دي چې د هغې بیلنس زمونږ د دماغو دپاره ډیر ضروري دی چې یاره مونږ ویښ پاتې شو مونږ کله اوده شو زمونږ دماغ کله اکټیو وي کله زمونږ دماغ ستړی کیږي کله چې کوم دی زمونږ دا هیره زیاتیږي نو دا څیزونه دا سیروټونین او خصوصا بیا دا ډپریشن دا انزایټي دا یره دا توهمات دا وهمونه دا داسې څیزونه دي چې دا زیات شي نو که مونږ سایکیاټریسټ ته لاړ شو نو اکثر له سایکیاټریسټ مونږ ته داسې دوایانې راکړي چې کوم په دې سیروټونین یا په دې ډوپامین یا په دې میلاټونین په دغه باندې اثر کوي او د دې لیول په زمونږ په دماغو کې پوره کوي نو هغې د وجې نه زمونږ دماغ فرش هم شي زمونږ خوب په ټایم شي زمونږ یاداشت بهترین وي زمونږ قوت فیصله او الرټنس لکه زه څومره ویښ یم زه څومره الرټ یم زه څومره زر فیصله کولی شم دا ټول څیزونه چې کوم دي نو دا بنیادي طور زمونږ د دماغ کار دی او دماغ دی چې فرش وي نو ستا به یقینا کوم چې کرامت ستا څیزونه دي کارکردګي ده نو هغه ضرور بهتر وي چې دماغ بهتر وي ورسره جسمانی صحت هم ډیر زیات ښه وي نو د کاشکاشو استعمال که مونږ کوو هغې سره نه صرف زمونږ د نرو صحت د دماغو صحت دا ورسره ډیر ښي خوب ورسره برابر شي یاداشت ورسره ښه شي د غوږونو اورېدل د سترګو لیدل دا ورسره بهترین وي بل اکثر خلک دا سود دغه کوي چې یاره زما وجود میږي میږي کیږي وجود مې کمزوری کمزوری کیږي پټې مې کمزوری کمزوری کیږي نو دا هم د نروز کمزورتیا راتلی شي خصوصا د شوګر چې کوم مریضان دي په هغو کې نو هغه خلکو دپاره هم پکار ده چې یاره دا کاشکاش بادام او دا څیزونه استعمالي نو قدرتي طریقې سره د هغې په خوراک کې به داسې څیزونه چې هغه به موږ نیوروپتي یعنی د نروز کمزورتیا ته نه پرېږدي هغه چې کوم دی نو موږ به پټو کمزورتیا ته نه پرېږدي نو دا داسې څیزونه دي چې دا زمونږ په کورونو کې موجود وي زمونږ ارد ګرد موجود وي خو موږ ورته خیال نه وي یا اکثر له موږ دې له دونه اهمیت نه ورکوو نو که دې څیزونو ته موږ اهمیت ورکو نو د دوایانو چې کوم زمونږ انحصار دی دا به کم نه کم شي زمونږ صحت به ډیر زیات ښه شي هغې نه علاوه د نروز نه علاوه که تاسو وګورئ نو د دې د بلډ پریشر او شوګر برابر ساتلو کې ډیر غټ رول دی د شوګر مریضان په اسانه استعمالولی شي د بلډ پریشر مریضان په اسانه استعمالولی شي د زړه چې کوم مریضان دي هغې استعمالولی شي ځکه چې دې کاشکاشو کې دې کې داسې قسمه کیمیکلز دي چې هغه زمونږ بلډ پریشر هم کنټرول ساتي زمونږ وزن هم کنټرول ساتي زمونږ د لیپټ پروفایل چې کوم دی یعنی د وینې غوړ کولیسټرول ټرایګلیسراید دا څیزونه هم برقرار ساتي نو که مونږ د دغه څیزونو استعمال کوو ورسره د خپل خوراک خیال ساتو ورسره ورزش کوو د خپل صحت خیال ساتو
نو صحت به مو یقیني طور چې کم دی ډیر زیات خوي. اوس د دې استعمال څنګه کیدی شي؟ اکثر خلک په سویټ ډیشز کې اچي، یعنی خپل خوږو کې، حلوا کې یا کیر یا مختلف داسې سيزونو کې، منچي چې څوک پخي هغه کې، شیر خورما وغیرہ چې پخي هغه کې، دې سيزونو کې دغه استعمال کوي. دین علاوه د دې استعمال په کټوي کې هم کیدی شي. دین علاوه اکثر خلک په شودو کې یعنی پیو کې واچي او هغه پریدي سحر چې راپاسي نو هغه اوس کی. نو کدی کاشکاش سره تاسو وسکا یعنی میوه دغه کجوره یا کما چواره چې کوم د دې استعمالو کوي نو یقیني طور د دې د فائدې چې کوم دي دا تاسو بالکل ته حاصلول شي. څوک چې وزن کمول غواړي، څوک چې خپل کولیسټرول کنټرول کول غواړي، څوک چې خپل شوګر بلډ پریشر کنټرول کول غواړي، خ جسمانی او ذهني صحت، عصبي صحت غواړي، نو هغه د لپاره ډیر زبردست شی دی که تاسو یې استعمالوي نو یقیني طور فائدې به تاسو ته ډېرې زیاتې وي. امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فائدہ مند وي او که تاسو غواړئ چې دا فائدہ مند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او دا معلومات چې کم دي نو دا خپل مرګرو سره هم شیر کړئ چې دا هغه هم فائدہ وشي. خپل ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.